علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره د وابیانو ته ویکټوري اهل حدیث ولې ویلی کیږي او بله دا د دوی پسې مونځ کیږي او که نه. نو جناب علي دا خو مطلب دا دی چې دوه مسلې شو، یو د هغې تاریخي پس منظر چې ولې ورته ویلی کیږي او دویم شرعي حکم شو چې یاره مونځ کیږي او که نه. نو جناب علي د دوی دا تاریخي پس منظر دا دی چې دغه وابیان چې څوک ورته وابیان وایي دا په دغه بر صغیر پاک و هند کې دي او نن سبا وخت کې د امارات او سعودي عرب ته هم مطلب دا دی چې دوی خوځېدلي دي او خاص کر نن سبا وخت کې امریکا کې ډیر دي او کینیډا کې ډیر دي او د قرنګي برطانیه کې ډیر زیات دي. نو دغه خلک دي چې خود دوی د مذهب تقریبا چې مؤسسین دا په هندوستان کې تیر شوي دي. اوس درته وایم باقاعده طور سره درته ښیم. دوی په دغه زمونږ استادو په دې ساحه کې په مختلفو نومونو باندې مشهور دي. څوک ورته وابیان وایي، څوک ورته غیر مقلدین وایي، دوی ځان ته په خپل اهل الحدیث وایي. دا وجب هم درته وایم چې دوی ولې ځان ته اهل الحدیث وایي. دې نه مخکې به ځان ته محمدیان ویلي او په دغه وخت کې چې دا ځان ته محمدیان ویلي او اهل التوحید به هم ځان ته ویلي. نو دا مختلف نمونه دي، صحیح دی. خو دوی چې ځان ته اهل الحدیث وایي دا اصل کې داسې شی دی چې دوی کوشش کوي یو توریه کوي، خلک دوکه کوي. یو ترتیب دا دی اصل کې داسې شی دی چې په دریم قرن نه دی، په دریمه صدۍ کې د اسلام په دریم صدۍ کې اسلامي تاریخ کې یو ناشنا غوندې عالم او یو ډېر محقق عالم داود ابن علي الاصفهاني الظاهري، نو هغه باقاعده طور سره د یو مذهب تاسیس وکړو، د یو مذهب باقاعده طور سره جوړ او دغه خپل اصول ول د مذهب خپل اصول دي. نو هغه خلکو به ځان ته اهل الحدیث ویلي. نو د دې دپاره چې د دوی دغه عقیده خلکو ته داسې ښکاره شي چې دا د قرن ثالث پورې مربوطه او تړلې ده، نو د هغه خلکو هغه نوم یې راپټ کړه، هغوی ځان ته اهل الحدیث ویلي. او دوی هم اوس درته قصه باقاعده طور سره پکې کومه. نو دوی هم ځان ته باقاعده طور سره د اهل الحدیث نوم ورکړه. دوی ته دغه نوم په 1868 کې ورکړی شوی دی، 1868 د عیسوي کې، یعنی 1868 عیسوي کې. دغه دې نه مخکې د دوی نوم دا نه و، دې نه مخکې د دوی نوم محمدیان ول یا اهل التوحید. نو چونکې هغه خلک ول او هغه خو مستقل داسې مذهب و لکه څنګه چې دا نور څلور مذهبونه دي، د اهل سنت والجماعت او احناف دي، شافعیه دي، مالکیه دي، او د هر چا خپل مؤسس دی. لکه د احناف مؤسس امام ابو حنیفه رضی الله عنه دی. نو دا قرنګي د ظاهري مذهب مؤسس چې خپل اصول لرل او خپل احکام پکې ول د استنباط د پاره خپل طریقې وین، هغه مؤسس داود ابن علي الاصفهاني الظاهري او بیا دغه زوی محمد ابن داود ابن علي الاصفهاني بیا وروسته عالم پکې را پیدا شو په دې اندلس کې، سپین یو علاقه ده. نو هغې کې علي ابن الحزم الاندلسي ناشنا عالم تیر شوی ده. قرنګ ابن طاهر بیا د ده نه وروسته ابن طاهر القیسراني راغی، بیا ابو حیان الغرناطي پکې راغی. ابو حیان د تاریخ په باب کې مستقل یو ناشنا امام دی، ابو حیان الغرناطي دا هم ظاهري و. او دا قرنګ بیا منذر ابن سعید دی، ملاسب بلوطي که نه. نو دغسې مختلف مولیان پکې پاتې شوي، لکه احمد ابن صدیق الغمادي دی، یا پکې ابو تراب الظاهري دی. خو خلاصه د خبرې دا ده چې هغه خلک نور ول، دا خلک نور دي، هغوی مستقل اصول لرل، په هماغه اصولو باندې به روان ول او د قرآن او د حدیث تشریح به د هماغه اصولو په اساس باندې کول. او دوی خو اصول نه لري. دوی خو وایي چې ملا صاحب څه کوم ملا خبره دې راخوښه شوه، بس نر سړی هغه دی چې د کوم ملا خبره یې خوښه شوه او په هغې باندې دې عمل کوي. نه، دوی خو نه د اصولو لاندې دي، نه د قواعدو لاندې دي، نه ځان ته خپل یو ترتیب لري. بس ملا صاحب چې چا سره ورګډ شو بس هغې سره ورګډ شو. د وګوره نو دا خلک ځان ته بېله ډله ده او هغه خلک بیا نور ول. خو چونکې هغو به ځان ته اهل الحدیث ویلې، بیا په دوی کې یو ملا تیر شوی دی، ډېر ناشنا هوښیار او ډېر خطرناک مولا پکې تیر شوی، ځکه د ډېرو ناشنا خلکو شاګرد پاتې شوی. سید مولانا سید نذیر حسین دهلوي صاحب دا په دوی کې یو ناشنا غوندې مولا تیر شوی دی، حتی چې دوی به ورته د شیخ الکل فی الکل لقب ورکو. دا ډېر ناشنا مولا تیر شوی دی. دا د شاه محمد اسحاق الدهلوي شاګرد پاتې شوی دی. قرنګي دا د شاه اسماعیل شهید رحمه الله باقاعده طور سره شاګرد پاتې شوی دی. خو په دوی کې ډېر خطرناک عالم و. اصل کې د شاه محمد اسحاق دهلوي یو مدرسه وه، دارالعلوم رحیمیه. نو کله چې شاه محمد اسحاق دهلوي صاحب لاړ دغه ته مدینه منورې ته، هلته ډېر وخت دپاره پاتې شو. نو هغه دارالعلوم رحیمیه دلته پاتې شوه. نو بیا باقاعده طور سره په هغې کې د بیا ډېر شهرت وشو، بیا مختلفو علاقو باندې وګرځېده، حتی چې دی حجاز ته تللی دی، حبش ته تللی، افریقې ته تللی، تیونس ته تللی، افغانستان ته تللی، غزني ته تللی، قندهار ته تللی، سمرقند ته تللی، بخارا ته تللی. خو داسې په مختلفو علاقو باندې مطلب دی دا بیا ګرځېدلی. دا پکې بیا ډېر خطرناک
خطرناک مولا او دوی دقه مولانا سید نذیر حسین دهلوي او د دوی یو ډېر نږدې ملګری نواب صدیق حسن خان او د دې دواړو بیا یو شاګرد د دې دواړو مشترکه طور سره شاګرد محمد حسین بیټالوي دا درې کسان داسې ول چې دا مؤسسین دي د مذهب د اهل حدیث ورته وایي وهابیان ورته وایي چار څه بلا ورته وایي بس دا د دې خلکو مؤسسین دي او دغه یو بنیادي تقریبا چې په دې هندوستان کې کېښود او په هندوستان کې باقاعده طور سره د علماو چې کوم اهل سنت والجماعت دي یا علماء حق ول یا هغه علما ول چې د انګریز د تسلط خلاف را پاتېدلي ول د هغو مقابل کې تقریبا چې انګریزانو دوی استعمال کړل پته نه لګي چې یا به دانستول یا بغیر دانستول ځکه هغوی مړه دي هغه ډېرې خبرې ورپسې ډېر خوندم سړي پسې نه کوي خو چونکې دا مسله د بشریت کې چې کله فتوا راغله درته استفتا او تا فتوا ورکوله نو بیا پکې شرعي خبره دا ده چې بیا به د یو چا حقیقت مطلب دا دی چې خلکو ته ښکاره کوي صحیح دی د قرنګي بیا ملا صاحب د دوی نه لږ وروسته د دوی یو بل ملا دی هغه پکې بیا ډېر خطرناک ملا تېر شوی الله دې بس څه به ووایو نو علیهم علیه اوس مړ دی نو ثناء الله امرتسري نومې و هغه یو فتاوا لیکلې د فتاوا ثناییه یاره یو ځل ما کتلې وه ځکه زمونږ یو ځای ته تللي ولته ما کتلې وه ډېره ناس ډېر داسې خبرې پکې وي چې خوند یې نه راکوو بیا د سره خوا کې هغه شمس الحق عظیم آبادي تېر شوی دی د قرنګي وحید الزمان حیدر آبادي تېر شوی خو خلاصه د خبرې دا یو ډله ده باقاعده طور سره په هندوستان کې بانیان تقریبا دا درې کسان دي خو وروسته بیا دوه درې ملایان نور هم پکې راغلل او هغو ملا صاحب دغه ترویج د دې مذهب یا د دې طریقې مذهب خو نه دی خو د دې طریقې ملا صاحب یې ترویج ډېر زیات وکړ صحیح دی دوی ته ویکټوریان ولې وایي دقه مسله شو اوس نو دوی ته ویکټوریان د دې وجې نه وایي چې د دوی په زمانه کې چې کله دوی د انګریزانو سره تقریبا چې اتحاد داسې وکړه اوس یې در سره خبره کومه هندوستان په هغه زمانه کې چې څومره احناف ول یا اهل سنت والجماعت ول هغوی هندوستان دار حرب ګڼه او دا مولانا سید نذیر حسین دهلوي صاحب راولګېد باقاعده طور سره بریلیان ورسره یو ځای شول بس څه اوس وکړو چې مسله یې نو هغه خو به بیا بیانوي بریلیان ورسره شول او د دې بریلیانو یو ډېر مشر ملا دی احمد رضا خان بریلوي صاحب هغه هم ورسره ملګری شو نو هغوی باقاعده طور سره فتوا دا ورکړه چې هندوستان دار اسلام دی او د انګریزان دا متغلبه دي او قانون دا دی ملا صاحب چې متغلبه سره به جنګ نه کوي متغلبه بیا داسې وي چې متغلبه هغه باچا ته وایي چې د هغه کفر بواح نه وي کفر ظاهر نه وي لیکن ملا صاحب فاسق وي بې خونده وي ظالم وي فاجر وي او هغه په مسلمانانو باندې حاکم شي نو بالکل د هغه اطاعت په مسلمانانو باندې واجب دی لیکن دونه خبره ده چې کفر به بواح نه وي که کفر بواحو او کفر بواح کونو بالکل بیا مسلمانانو باندې د مقابله ضروری ده نو چې انګریزان خو چونکې سوچه کافران ول نو د دې وجې نه ملا صاحب د هغوی مقابل کې بیا باقاعده طور سره په سن 1857 کې په 1850 کې باقاعده طور سره د هندوستان جید علماو د هغې خلاف تحریک ازادي یو جنگ کړی دی ریشمي رومال تحریک چې ورته ډېر مشهور تحریک دی 8000 علما پکې شهیدان شوي دي 8000 علما او دا حاجی امداد الله مهاجری مکی صاحب دا هجرت یې وکړه لاړل او ډېر زیات خلک پکې بندیان شول یو کتاب دی علم الصیغه ورته وایي عنایت الله کاکوروي رحمه الله مولانا عنایت الله کاکوروي هغه په جیل کې دا دغه لیکلي ده د علم الصیغه د قرنګي نور کتابونه په جیل کې لیکلي نو هغه پکې بیا جیل ته لاړل نو ډېر کسان پکې جیل ته لاړل او ډېر کسان پکې ملا صاحب بیا مهاجرین شول او ډېر پکې شهیدان شول د علما نو هغوی چونکې دار حرب ګڼه مقابله یې ورسره کوله او دا خلک راولګېدل لکه دی سید نذیر حسین دهلوي صاحب د یو کتاب لیکلی الاقتصاد هغې کې لیکلي چې باقاعده طور سره هندوستان دار اسلام دی دار حرب نه دی او انګریزان دا متغلبه دي نو فلهذا د دوی سره جګړه کول دا ناروا دي دا وګوره نو خلاصه د خبرې دا ده نو دا ویکټوریا ورته ځکه وایي چې په دغه وخت کې د انګریزانو چې کومه وایسرای وه یا مطلب قیصره وه هغه ملکه ویکټوریا وه ملکه ویکټوریا دا باقاعده طور سره د انګلستان یا انګلینډ یا برطانیا چې په هر یو نوم باندې پیژني د هغو یوه ناشنا ملکه تېره شوې ده او ډېر اثر رسوخ خپل نوم یې و الکزندرینا
وکټوریا آف کینټ. نو دا اصل کې جرمني نسل ده، خو لیکن ډیر پخوانه برطانیې ته راغلي دي، متحده مملکت برطانیا. نو هغه وخت ډیر ځمکې د دوی لاندې وي. نو دا بیا باقاعده طور سره د دې کوم پلارو ویلیام څلورم هغه چې کله مردار شو یا مړ شو، نو د هغې نه وروسته بیا دا باقاعده طور سره د برطانیې بادشاه شوه. او غالبا الله مې دې نه ګناهګاروي چې دا زمانه چې دا پکې بادشاه شوه، نو دې وخت کې دا لکه چې سن 1838 1738 که 1838 د قرنګي 1837 کې غالبا چې دا دغه شوې ده. نو ځکه چې بیا کله کله داسې وي چې هغه بیخي هغه یقیني ټکی بیا سړی چې کتاب پسې به ګرځي ورکه کتاب به پسې راواړو. 1837 کې دا دغه شوې ده، صحیح دی. 28 د جون دی او 1838 ده که نه، چې باقاعده طور سره 1838 ده 1338 کې دا باقاعده طور سره د مطلب دا دی د برطانیې شاهزادګۍ شوه او باقاعده طور سره مکمل د برطانیې د هر څه ورته حواله شو. لیکن بیا د چلو چې په دې د برطانیې باقاعده طور سره یو کمپنی وه چې ډېره مالداره کمپنی وه، هغې به دنیا کې انویسټمنټ کوو او دنیا به مغلوبه کوله، مستعمره کوله به، او بیا به په دنیا باندې حکومتونه کول. لکه د دې اوس ښه مثال IMF دی. IMF ایبریویشن دی، مخفف دی، یعنی انټرنیشنل مانیټرینګ فند ورته وایي IMF. نو دا اوس د یهودو یو باقاعده طور سره بینک دی په دنیا کې، یو غټه لویه اداره ده. هغه ملکونو ته قرضې ورکوي، امریکې ته هم قرض ورکړی او چاینا ته هم ورکړی او پاکستان خو بس پکې لاړ، بس صحیح دی. نو دی هسې هغه پښتو کې چې پښتانه چې ورته ډیت که څه شی ورته وایي چې هغې ته یې وایي که نه، نو هغه شي ته کړی دی. نو دا قرنګې یو دغه وه، لکه څنګه چې اوس د IMF دی دنیا کې باقاعده طور سره ملکونو ته پیسې قرضه ورکوي او بیا دونه مغلوب کی چې بیا پالیسیانې هلته ورته دوی جوړوي. نو دا قرنګې په 14 صدۍ کې، یعنی 1400 عیسوي کې باقاعده طور سره ایسٹ انډیا کمپنۍ په نوم باندې یوه کمپنۍ راغله هندوستان ته او دلته انویسټمنټ کوو حتی چې بیا په سن 1737 که نه 1738 بخښنه غواړو 1938 کې باقاعده طور سره هندوستان د دغې کمپنۍ سره ګراو باقاعده یو سره ګراو که لیز ورته انګریزي کې وایي، ټول هندوستان یو سره لیز. نو بیا 120 کاله د دې کمپنۍ سره لیز و، بیا د دې لیز دا پیسې دغې ښځې خلاصې کړې، همدغې ملکې وکټورې. دا سن 1876 په 1820 کاله ور واچوه. نو دې دغه ته 1738 ته 120 کاله د هغوی حکومت و، 120 کاله بعد پکې بیا دا راغله خجی. نو 120 جمع څو کېږي پیره 1938 تا داسې اوږد سوال کړی دی، بیا به ورته ټینګ شي دی میسج ته بیا به اورې. نو دا ووایه چې 1938 که نه 38 نو دا سن 1858 کې کېږي. 1858 کې 120 کاله بعد بیا دغه راولګېده همدغه بلاګۍ دا وکټوریا، ملکه وکټوریا، او دا باقاعده طور سره د هندوستاني له دغې کمپنۍ آزاد که هغه د ګرو پیسې دی ورکړې. نو دا بیا د دې هندوستان قیصره جوړه شوه، قیصره، او هندوستان د دې په شخصي ملکیت کې راغی او خپله کالوني ځان ته وګرځوله او کالوني ځان ته ترېنه جوړه کړه. نو بیا داسې چل وشه چې په سن 1858 کې سن 1857 کې خو تحریک ازادي چلیدلی و. نو هغه تحریک ازادۍ نه پس بیا ډېر ملایان ونیول شو. نو دا مولانا سید نذیر حسین صاحب نه دی، دا یې هم ونیو ځکه دا د شاه اسماعیل شهید رحمه الله شاګرد و. نو هغې ویلې ته خو د هغه د نظریې سړی دی، ونیو 10 کاله جیل تیر 10 کاله جیل کې دی بعد بیا په یو اګریمنټ او معاهدې را خلاص شو. نو چې په یو اګریمنټ او معاهدې را خلاص شو، نو بیا د باقاعده طور سره دغه ته یو درخواست ورکړو چې موږ ځان ته مستقل بیل یو مذهب او نظریه او یو طریقه جوړو چې دا کم کسان چې تاسو سره جنګیږي موږ د هغو سره نه یو، زموږ ځان ته یو مستقل بیل تحریک دی. نو زموږ د تحریک نوم دی جماعت اهل الحدیث. نو دا اهل الحدیث نوم باقاعده طور سره د وکټوريې ملکې د حکومت په اساس باندې دوی ته دا باقاعده طور سره د جماعت هغوی سره رسمي شوی دی او دا نوم یې هلته باقاعده طور سره په حکومت کې رجسټر دی د دغه ملکې وکټوريې په نوم باندې. نو ځکه ورته ملایان وکټوریا اهل حدیث وایي. وکټوریا ورته د دې وجې نه وایي چې حکومت د وکټوریا او دوی درخواست ورکړه چې هغه خو ځان ته احناف وایي او موږ ته ځان ته مستقل یو بیل جماعت ته رسمي کوي یا رجسټر کوي راته، نو د دوی په نوم باندې مستقل ورته رجسټر کړو. نو دا میسج خو ما ډېر زیات اوږد شو، هغه احکام به درته بیا په بل ځای کې ووایو. نو دا وکټوري اهل حدیث ورته د دې وجې نه وایي
چې د ملکې وکټوريې د حکومت په اساس باندې. وکټوريا دلته په هندوستان ته نه راغلی او د دې هندوستان نه بیا ځان سره ډېر خلک هم ځان سره بوتلي وو. یو منشي ځان سره بوتلی و، منشي عبدالکریم صاحب، هغه پکې حافظ هم و. خو چونکې بیا زموږ او ستاسو میسیجونه خو د دې شي د دپاره نه دي، نو بیا به ډېر اوږده شي او ډېر به بیا خلک بیا اوریم نه. نو خلاصه د خبرې دا شوه، دې ته وکټوريا اهل حدیث د دې وجې نه وایي چې دغه مولانا سید نذیر حسین دهلوي صاحب چې کله نواب صدیق حسن خان صاحب ورسره و، مولانا محمد حسین بیټالوي صاحب هم ورسره و، او دوی درخواست کله ورکړه چې موږ ته دا جماعت رسمي کوي یا د دې نوم موږ ته راکوي یا په دې نوم باندې موږ خپل مطلب دا دی چې نن نه پس خپله نشریات به کوو او زموږ به دا نوم وي. نو دا د ملکې وکټوريې د حکومت زمانه وه، نو د دې وجې نه ورته وکټوريا اهل حدیث ویلی کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.